کې هیله مې مننه خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت سامي پر تنوي زما سره ولادت نن یو ځل بیا د سمارټ سافټ یوټیوب چینل سره تاسو په خدمت کې نن د کمپیوټر د سپریز د کړې دوهمه جلسه ده. په نننۍ جلسه کې د موږ هغه بیس یا هم هغه اساس ایښودل کېږي چې هغه دی وینډوز انسټالیشن. د وینډوز انسټالیشن یو ډیره ساده او اسانه مسله ده چې اکثرا په اوس وخت کې اکثرا محصلین چې دي په هغو باندې دوی نه پوهېږي چې موږ څنګه وینډوز انسټالیشن وکړو. اما دوی چې کله په لومړي ځل باندې وینډوز مثلا وینډوز 9 وي، وینډوز 9 په بکني سره وینډوز 8 وي او وینډوز 10 وي، نو دوی کولی شي وروسته ټول وینډوزونه انسټال کړي. یعنې ډېر ساده مرحلې لري. نو نن غواړم تاسو ته په سربیره پردو چې موږ به د وینډوز انسټالیشن وکړو یو څو نورې موضوع هم په نظر کې نیسو. لومړی موضوع دا ده چې موږ ولې وینډوز 11 انتخاب کړو د تدریس لپاره. دوهمه کومه موضوع دا ده چې موږ آیا په رښتیا هم وینډوز 11 ستونزمن دی یا هم په سختۍ سره زده کېږي سخته یا. او دریمه موضوع د وینډوز 11 مکمل انسټالیشن دی چې څنګه موږ کولی شو وینډوز 11 انسټال کړو. وینډوز 11 موږ د دوه طریقو انسټال کولی شو. لومړی د فلاش طریقه، دوهم چې د سی ډي طریقه. صرف په فلاش کې موږ بوټیبل کو او د سی ډي طریقه بدون له بوټیبل څخه موږ دغه وینډوز انسټالوو. نو موږ سره اوسئ تر څو پورې تاسو د وینډوز انسټالیشن زده کړئ. یو ځل مو بیا سکرین ته ښه راغلاست وایم. نو لکه څنګه مې چې مخکې درته ویلي یو څه تغییرات د موږ په دغو سپري زده کړه د کمپیوټر کې راغلي دي. هغه دا دی چې مخکې ما غوښتل چې تاسو ته 10 وینډوز کې دغه د کمپیوټر سپري زده کړه تدریس کوم. ما د ځینو ملګرو غوښتنه وه د موږ څخه په واتساپ کې وکړله چې تر څو پورې موږ 11 وینډوز را پیل کړو. نو د ما په نظر باندې دا هم ښه خبره ده، ځکه موږ اوس وخت کې غواړو چې کمپیوټر له صفر څخه را پیل کړو. نو په موږ باندې باید وینډوز فرق ونه کړو چې دا مثلا ایکس پي وینډوز دی، دغه 10 وینډوز دی او یا دغه 9 وینډوز دی. نو په موږ باندې باید هیڅ ډول فرق ونه کړو، ځکه موږ غواړو چې کمپیوټر نوی را پیل کړو، د صفر څخه یې زده کړو. نو په همدې خاطر باندې باید موږ باندې کمپیوټر وینډوز فرق ونه کړو. او دومه مهمه خبر دا ده چې کوم وینډوزونه بدون د ایکس پي نه، بدون له ایکس پي څخه که هغه وینډوز دی، که 8 دی، که 8.1 دی او 10 دی، همدغه ډول 11 کوم وینډوز چې اوسنی دی دا تقریبا یو د بل سره ډېر توپیر نه لري. اما 11 وینډوز چې دی یو څه دغو ظاهري شکل ته یو څه تغییر ورکړل شوی، یو څه نوي اپشنونه په دوی کې اضافه شوي دي چې هغه به موږ هر یو بیا انشاءالله زده کوو. نو اوس غواړم چې تاسو ته 11 وینډوز را پیل کړم. نو ځکه د ما هغه شخصي نظر هم دغه دی چې باید تاسو په موږ باندې دا کوم تاثیر ونه کړو چې دا خو 11 وینډوز دی یا موږ غواړو چې ټیټ وینډوز نه زده کړو. نو موږ باید دغه معیار څخه برابر واوسو، د نړۍ سره باید موږ برابر واوسو. تر څو پورې کومه نوې ټکنالوژي چې راځي موږ باید وکولی شو چې په هغو څه بلدتیا ولرو. نو 11 وینډوز په د اوس وخت کې تقریبا ډېر وخت نه کېږي چې نوی لانچ شوی دی. د هغو ټرایل ورژن مخکې لانچ شوی وه چې هغوی یو ښې پایلې درلودې. نو اوس یې هغه کوم اصلي اوریجنل ورژن چې دی هغه بازار ته راغلی دی. کولی شئ تاسو یا ډاونلوډ کړئ او یا هم تاسو کولی شئ چې خپلو کمپیوټرونو ته د هغو سی ډیانې واخلئ، د سی ډي د طریقه یې کمپیوټر ته انسټال کړئ. نو اوس دوی خبرې دلته راغللې منځ ته. که چېرته تاسو غواړئ چې دغه وینډوز چې کوم د تاسو د 11 وینډوز د انټرنیټ څخه یې ډاونلوډ کړئ، نو په هغو کې تقریبا تر ډېره حده پورې دغه چانس شته چې د تاسو نه سریال نمبر وغواړي. نو سریال نمبر به تاسو د هغه په اساس باندې ورکوئ. نو سریال نمبر بیا په تاسو باندې ځان ته خرڅېږي. نو کوشش وکړئ چې دوی ډیویډیانې پیدا کړئ. نو په اوس وخت کې دوی ډیویډیانې افغانستان ته راغلي دي، په پریمانه عرضه کې پیدا کېږي. د هغو له ډیویډۍ څخه استفاده وکړئ. نو که چېرته د تاسو غواړئ چې کمپیوټر که مثال په ډول غواړئ چې خپل دغه کوم وینډوز چې دی فلاش د طریقه کمپیوټر ته انسټال کړئ، هغه بیا یو ځان ته پروسس لري چې په هغو باندې به موږ بیا ځان ته وغږیو. اما که چېرته تاسو اوس غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ، صرف یو یادونه تاسو ته کړم. د ټولو نه مخکې لومړی خبره باید تاسو په ډاونلوډ کې دغه په یاد وي چې داسې یو ویب سایټ به انتخابوئ چې په هغو کې کرک شوی وینډوز تاسو ته په لاس درکړه. خو زه کوشش کوم تر څو پورې تاسو ته دغو ډاونلوډ کوم لینک چې دی هغه تاسو ته پیدا کړم او د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته درکړم تر څو پورې تاسو هغه ډاونلوډ کړئ. نو وګورئ راځو مخکې پیل کوو. دا د ما خپل وینډوز دی، سمه ده. زه غواړم تاسو ته یو کوم
برنامه چې ده په پښتني سره کوم سافټویر چې دی هغه تاسو ته پاور آی سی سافټویر تاسو ته معرفي کوم. پاور آی سی سافټویر تقریبا 10 MB په شاوخوا کې دی. نو که چېرته تاسو غواړئ چې د وینډوز د فلش طریقه وکړئ یا یې ډاونلوډ کړئ نو تاسو باید دغه سافټویر هم ولرئ. دغه د سافټویر کوم لینک چې دی ډاونلوډ کولی شئ د ویډیو په ډسکرپشن کې هغه پیدا کړئ. که چېرته احیانا پیدا نه شو نو کولی شئ ماته د واتساپ د طریقه اړیکه ونیسئ یا هم یو مسیج راته پرېږدئ، زه به تاسو ته د هغو لینک درکړم. نو دغه سافټویر باید تاسو ولرئ. راځو دلته ټولز ته. په ټولز کې کله وګورئ د مثال په ډول سره ما د مخکې څخه هغه سافټویر د ځان لپاره کوم چې وه ډاونلوډ کړی مې وه یا دغه وینډوز چې دی مخکې مې ساتلی دی نو د هغو دپاره تاسو باید دغه سافټویر ولرئ. نو د ټول نه تر مخکې به تاسو راشئ ټولز ته. په ټولز کې به په دغو بوټیبل باندې کلیک وکړئ. کله چې په بوټیبل باندې کلیک وکړه انټر بټن یس باندې کلیک کړو وګورئ تاسو ته به یو بله صفحه خلاصه شي. نو کله چې تاسو دغه صفحه خلاصه شوه په دغو صفحه کې به تاسو بیا ځلې راځئ ټولز ته. وګورئ په ټولز چې څنګه تاسو کلیک وکړه تاسو ته به دغه ډول یو ډایلوګ باکس اوپن شي. دلته به تاسو هغه فایل انتخاب کړئ چې هغه فایل تاسو وینډوز دی. د مثال په ډول سره وګورئ موږ فلاش ته د مخکې څخه دغه وینډوز کړی هم دی نو بیا هم غواړم چې تاسو ته دغو طریقه وښایم. وګورئ دلته زه راځم وینډوز ته. نو په دغو کې د موږ سره دوه وینډوزونه دي، یو 10 وینډوز دی یو دغه 11 پلس اسسټنټ دی. نو زه غواړم تاسو ته 11 وینډوز انسټال کړم. نو تاسو باید په هغو وینډوز باندې کلیک کړئ چې غواړئ بوټیبل یې کړئ فلاش ته. فلاش په تاسو خپل هغه ته اچولی وي خپل هارډ ډیسک ته یا خپل دغه کوم وینډوز چې دی سمه ده دا به د تاسو کمپیوټر کې وي. فلاش په تاسو خپل که هغه هارډ ډیسک وي خپل کمپیوټر ته موصل کړی وي نو دلته به تاسو کوشش وکړئ هغه فلاش مې انتخاب کړئ. نو د موږ اوس هارډ ډیسک دی نه غواړم چې هغو ته زه وینډوز وکړم سمه ده. نو تاسو باید دلته فلاش انتخاب کړئ. اما یوه نقطه باید دلته تاسو په نظر کې وي درسره هغه دا ده چې د تاسو کوم فلاش وینډوز شی په همدو کې یعنې کومه ډیټا چې پرته دی تاسو په دغو هارډ ډیسک کې هغه ټوله له منځه ځي. چې کله تاسو دلته بوټیبل په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ نو زه اوس نه غواړم چې په سټارټ باندې کلیک وکړم. نو کله چې تاسو په سټارټ باندې کلیک وکړئ تاسو ډیټا له منځه ځي او هغو ته بوټیبل یېرېږي. نو کله چې بوټیبل وشوله دلته مکمل شوله نو بس د تاسو وینډوز عیني شکل لکه په نورمال ډول چې څنګه وینډوز کېږي د فلاش طریقه هم همغه ډول وینډوز کېږي. نو په همدغه ډول سره دلته اوس یو څو پوښتنې پیدا کېږي چې ولې 11 وینډوز موږ انتخاب کړه، ولې مخکې موږ ویلي وو چې موږ به 10 وینډوز تدریس وو. نو 11 هم په دغه خاطر انتخاب کړه چې نوی دی ورو ورو د پرمختګ کار. نو کله چې 10 وینډوز وړاندې شوله خپور شه تقریبا 80% د دغو ټولو وینډوزونو دغه 10 وینډوز پورته راغله. یعنې که چېرته موږ په 100% باندې وښیو یعنې 80% د کوم د کمپیوټر کاروونکي چې هغو 10 وینډوز کاروله. اما 11 وینډوز دغه فیصدي نوره هم لوړه کړله یعنې هغه 10 وینډوز هم دغو نورو وینډوزونو کټګورۍ ته واچوله. یعنې دومره پرمختګ یې وکړله او دومره خوښوونکي د 11 وینډوز پیدا شول. نو په همدغه ډول سره اوس دومره پوښتنه چې دلته تاسو ته پیدا کېدای شي هغه دا ده چې تاسو به اوس دلته دا پوښتنه درته پیدا شي چې دغه وینډوز خو ډېر ستونزمن دی یا سخت دی دوی زده کړه. نو وګورئ هېڅ سخته نه ده. نو که چېرته تاسو د خپل د ځان مثال دلته ورکړئ آیا تاسو تر اوسه تللي چې خپل موبایل هم چاته ور وړی وي چې دغه موبایل ما نه وای اخیستی دی ته ماته را زده کړه؟ نه دا بیا خبره ده چې تاسو نه یې تللي په خپله هم زده کړی دی. نو کوشش وکئ په خپله کار کې وکئ تر څو پورې زده یې کړئ. هېڅ ستونزمن نه دی 11 وینډوز چې تاسو اوس مثلا ووایئ چې دا خو ستونزمن دی موږ یې نه شو کولی. نو کوشش وکئ په معیار د نړۍ سره واوسو تر څو د ټکنالوژۍ د لحاظه موږ هم یو څه پرمختګ ولیدو. نو په همدغه ډول سره د 11 وینډوز انسټالیشن دی په همدغه ویډیو کې. نو نه غواړم چې دغه ویډیو ډېره لویه شي تر څو پورې راځو موږ هغو خپل انسټالیشن ته سمه ده. نو راځو وګورئ زه غواړم تاسو ته دغه د وینډوز انسټالیشن دلته وښایم. نو وګورئ غواړم د تدریس تاسو ته زه په یو بل سافټویر په ذریعه باندې وکړم یعنې هېڅ تغییر نه لري سمه ده هېڅ کوم تاثیر په دې باندې نه اچوي.
نو په همدغه ډول سره وګورئ کله چې تاسو فلاش یا هم خپله دغه سی ډي کمپیوټر ته واچوله نو د تاسو کمپیوټر بیا فرق کړه چې آیا د تاسو کمپیوټر په F12 په F یا که په F2 باندې بوټ منیو ته ځي نو چېرته تاسو نه پوهېږئ چې د تاسو کمپیوټر په څو باندې بوټ منیو ته ځي نو کولی شئ تاسو ماته مسیج پرېږدئ یا کومنټ راته وکړئ زه به تاسو د هغو طریقه بېرته په کومنټ کې وښیم سمه ده نو بوټ منیو ته تاسو باید خپل کمپیوټر بوځئ او هغلته تاسو ته یو چوکاټ راځي چې پکې مختلف اپشنونه دي تاسو به هلته ډي وي ډي نه که چېرته په ډي وي ډي باندې تاسو غواړئ چې هغه انسټالیشن وکړئ نو ډي وي ډي به انتخاب کړئ او که چېرته تاسو په فلاش کې وي نو یو اس بي به انتخاب کړئ پرنټر باندې به کلیک وکړئ او کله چې هلته تاسو ته یو څو خطونه نقطې دي ډاټ ډاټ هغه ځي د حرکت په حالت کې تاسو به د انټر بټن باندې کلیک وکړئ ساده وروسته چې تاسو په انټر بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه ډول یو سکرین راشي سمه ده نو وګورئ لکه څنګه مې چې مخکې ویلې موږ غواړو چې کمپیوټر صفري زده کړو نه غواړم چې په دغه کورس کې چې موږ د صفري عنوان لاندې دی په ډېر لوړه سطحه باندې موږ وغږیږو سمه نو صرف غواړم تاسو ته ډېر په ساده ژبه او ډېر په اسانۍ سره دغه زده کړه وړاندې کړم نو راځو موږ په دغه سیټینګونو کې هېڅ کار نه لرو راځو موږ په نیکسټ باندې کلیک وکړو د وینډوز انسټالیشن دی نو د وینډوز انسټالیشن ډېرو ته ډېر ستونزمن ښکاري اما هېڅ ستونزمن نه دی چېرته تاسو دغه 11 وینډوز انسټال کړی شئ نو تاسو وکړی شئ چې هر وینډوز د انسټالولی شئ په انسټال ناو باندې موږ کلیک کړو نو موږ دلته ورته منتظر پاتې کېږو تر څو پورې دغه د انسټالیشن پروسه چې ده یو څه مخته ولاړه شي سافټویر کې واوسئ نو دلته تاسو ته یو ډول بل سکرین راغله دلته موږ اوس کوم وینډوز چې دی صرف 4 بایټه دی نو دغه بایټو انتخاب فرق کا حالت ته فرق کا د مثال په ډول سره که تاسو رام 2 جی بي وي کوشش وکړئ 4 بایټه انتخاب کړئ 2 جی بي لوړ وي سمه ده 4 بایټه انتخاب کړئ اما که 2 جی بي ښکته وي تاسو باید 2 بایټه انتخاب کړئ د موږ کوم وینډوز چې دی هغه صرف 4 بایټه دی نو زه راځم په همدغه نیکسټ باندې دلته کلیک کړم کله چې موږ په نیکسټ باندې کلیک وکړو موږ به یو بل سکرین یا صفحې ته ولاړ شو چې دغه کوم سیټینګونه دي هغه به زه تاسو ته وښیم سمه ده وګورئ نو زه غواړم خپل ریکارډر هم دلته له ځان سره ولرم تر څو پورې ځکه وینډوز وخت نیسي تر څو وخت نه وي ځای شوی نو راځو وګورئ صرف دغه ټیک چې دی زه دا سلیکټ کوم تر څو پورې زه مخته تګ وکړم په نیکسټ باندې زه کلیک کوم نو راځم په کسټم باندې کلیک کوم په دغه ډول سره اما یوه نقطه چې تاسو باید په یاد درس ولرئ هغه دا ده چې دلته موږ کوم ډرایو فارمټ خو یا د خپل وینډوز لپاره کوم ډرایو انتخاب کو تر څو پورې موږ هغو ته وینډوز وکړو نو کوم ډیفالټ حالت چې دی یعنې د مخکې څخه وینډوز په خپله تاسو ته انتخاب کړی وي کوشش وکړئ تاسو په موږ کې وینډوز وکړئ د مثال په ډول سره که تاسو په کمپیوټر کې دلته باید تاسو ډېر پام وي که تاسو په کمپیوټر کې شیان وي ډیټا پرته وي نو تاسو باید خپل ډرایوونه هلته په نمو باندې ونوموئ مثلا د سی ډرایو بي ډرایو یا هم یو نوم ورکړئ چې دغه مثلا د ویډیو ډرایو دی دغه د فایلونو ډرایو دی دا د دوشو ډرایو دی تر څو پورې دلته تاسو هغه وپېژنئ ځکه دلته په سی او بي ای باندې دا ډرایوونه نشو پېژندلی سمه ده نو کوشش وکئ تاسو به مخکې له دې نه چې وینډوز ته ننوځئ وینډوز کړل وغواړئ تاسو باید د خپل ډرایوونه په نومونو باندې ونوموئ سمه ده نو اوس دلته تاسو که چېرته غواړئ
چې مثلا د موږ دغه 40 جی بي کومه حافظه چې ده غواړم په دوی کې مثلا یو نوی ډرایو جوړ کړم. وګورئ د مثال په ډول سره زه غواړم 10 جی بي ډرایو جوړ کړم، نو زه دلته 10,000 لیکم. سمه ده 10,000 د 10 جی بي نه یو څه کم راځي. سمه ده په همدغه خاطر باندې زه مثلا 10 جی بي غواړم چې د دونر جدا کړم دغه کومه 40 جی بي چې ده، نو زه سم د لاسه چې په نیو باندې کلیک وکړم دلته هغه مقدار د MB ورکوم، نو په همدغه ډول سره په اپلای باندې کلیک کوم. وګورئ کله چې زه دلته اپلای وکړم نو دغو نه به د 10 جی بي منفي شي، موږ ته به یو نوی ډرایو جوړ شي. نو کله چې موږ ته یو نوی ډرایو جوړ شوله وګورئ نو موږ کولی شو بیا اوس په یوه کې هغه وکړو وینډوز وکړو. نو زه که چېرته غواړئ چې بېرته یې له منځه یوسئ یا یې حذف کړئ نو تاسو صرف په ډیلیټ باندې کلیک کوئ. اما یو بله مهمه نقطه چې دلته تاسو باید په یاد ولرئ، سی ډرایو په تاسو په نښه کله د مثال په ډول سره سی ډرایو اصلا تاسو باید هغو ته تغییر نه کوئ. کوم نور ډرایوونه چې دي هغو ته باید تاسو خپل نمونه ورکړئ. نو کوم سی ډرایو دلته تاسو کولی شئ چې مثلا د جی بي په لحاظ باندې وپېژنئ. مثلا د ما سی ډرایو 50 جی بي دی، 20 جی بي ترېنه ډک وه یا ترېنه 10 جی بي ډک وه. په دغو ډول سره دغه کوم ټوټل سایز او پري سپیس چې دی د دغو په ذریعه باندې موږ دا پېژندلی شو. خو کله چې تاسو دغو ځای ته راغلی او غواړئ چې اوس وینډوز وکئ، سی ډرایو تاسو باید یو ځلې حتما فارماټ کړئ. سمه ده د مثال په ډول سره موږ دغه ډرایو دی غواړو چې فارماټ یې کړو، ځکه که چېرته تاسو فارماټ نه کوئ تاسو کوم وینډوز چې دی مخکونی وینډوز د هغو د پاسه به بل وینډوز ور وشي، یعنې هغه کومه ډیټا چې ده د هغو وینډوز هغه به له منځه لاړه نه شي. نو په دې سره به د تاسو کمپیوټر ډېر زیات مصروفه شي، ډېر به دروند شي. نو کوشش وکئ تاسو ډرایو فارماټ کړئ، سی ډرایو په تاسو په نښه کوئ. نو زه غواړم اوس دغه ډرایو بېرته له منځه یوسم، صرف په موږ یو ډرایو باندې کار وکړم. نو په همدغه ډول سره زه په نیکسټ باندې کلیک کړم. نو دلته وخت ته دغه کومه پروسه چې ده فرق لري. سمه ده د مثال په ډول سره که چېرته تاسو کمپیوټر ډېر قوي وي او فلاش دې طري کوي، دلته دغه دوې کټګوریو باندې دغه پروسه ویشلی شو. لومړی که چېرته د فلاش دې طري کوي نو په تقریبا 15 دقیقو کې تاسو وینډوز کېږي. سمه ده که ډېر ضعیفه وي دا یې 20 دقیقې دا یې نیم ساعت، که ډېر قوي وي تر 10 دقیقو پورې دغه وینډوز تاسو کېږي. که چېرته د سی ډي دې طریقه غواړئ چې وکړئ نو یو څه وخت نیسي، تقریبا 1 ساعت 40 دقیقې شاوخوا وخت نیولی شي. نو په همدې خاطر باندې زموږ دغه کوم وینډوز چې دی دا د یو بل سافټویر دننه وینډوز کېږي، نو په همدې خاطر باندې به ډېر وخت ونه نیسي. خو زه کوشش کوم چې ویډیو سکیپ کړم تر څو پورې دغه ویډیو ډېره اوږده نه شي. نو زه کوشش کوم زموږ کوم درسونه چې دي هغه د 1520 دقیقو تر مابین وي، تر دو دې نه لویږي، ځکه بیا سبب د خسته‌توب دی تاسو هم کېږي. سمه ده تر څو پورې تاسو وکړئ شئ چې روزمره دغه درسونه وګورئ. نو په همدې خاطر باندې کوشش وکئ چې په تاسو باندې دغه تاثیر باید ونه شي چې دا خو 11 وینډوز دی. اکثرا وخت موږ چې کله پوښتنې کړي دي یا موږ سمخ شوي دي یا موږ ورسمخ شوي یو نو دوی هېڅ نه یې 10 وینډوز کتلی نه یې 11 کتلی، په موږو ایکس پي یا په موږو 7 کې دوی اخته دي او کار پکې کوي، نه کوم پرمختګ کې لري. نو کوشش وکئ سمه ده تاسو خپل معیار وساتئ د اوسنۍ نړۍ سره. سمه ده نو زه ویډیو یو څه سکیپ کوم تر څو پورې دغه وینډوز یو څه چټک ولاړ شي. وګورئ زموږ ته چې کوم هغه 100% د انسټالیشن لپاره راکړې وه هغه نوره نو پوره شوله. موږ فعلا د وینډوز انسټالیشن په دغو پړاو کې یو. په دغه پړاو کې چې کله تاسو هم دغو پړاو ته ورسېدلی نو تاسو به لږ منتظر پاتې شئ تر څو پورې کوم انسټالیشن د اپډیټ چې دی دغه هم مکمل شي. نو وروسته به تاسو کمپیوټر په خپله ریسټارټ شي. نو موږ منتظر پاتې کیږو ورته تر څو پورې دغه اپډیټ هم ترسره شي. په دوم قدم کې د تاسو کمپیوټر ریسټارټ شي. کله چې ریسټارټ شوله ځینې کمپیوټرونه دي خاصیت لري چې بیرته خپل وینډوز ته راځي، یعنې د انسټالیشن هغو لومړۍ مرحلې ته راځي. نو تاسو په دغه وخت کې
داسې یو کار ورسره کوي چې کله د تاسو کمپیوټر بیرته خپل لومړني حالت انسټالیشن ته تلله، کله چې چلنده په دغو حالات کې به تاسو د خپل کمپیوټر څخه فلش یا هم که د سی ډي د طریقه وي سی ډي باسئ، او وروسته به کمپیوټر چې څنګه چلاندېدله، یعنې دغو انسټالیشن د مرحلې نه یو قدم مخکې راغله، نو تاسو به بیرته هغه سی ډي کوئ، سی ډي به دننه کوئ خپل کمپیوټر ته، او که فلش وي بیرته به خپل کمپیوټر په خپل وخت کې د فلش ورته دننه کړئ تر څو پورې هغه وینډوز په مکمل ډول سره وشي. نو په همدغه ډول وګورئ موږ کوم سیستم یا کوم وینډوز چې پلان کوو هغه په یو بل سافټویر په ذریعه باندې دی، یعنې یو غیر حقیقي وینډوز دی، اما طریقه یې حقیقي ده. په همدغه ډول باندې تاسو کولی شئ چې وینډوز خپل کمپیوټر ته ترسره کړئ. اما هغو کسانو چې دوی مخکې مثلا 10 وینډوز 8 وینډوز همدغه ډول 9 په بخښنې سره کوم 9 وینډوز چې دی یا 7 دغه وینډوزونه چې دی انسټال کړي وي، نو دغه وینډوز انسټالیشن دی ته ډېر ساده او اسانه دی. دغه کوم لوګو چې تاسو ګورئ دا د وینډوز مربوط نه ده، سمه ده، دا د دغو سافټویر مربوط ده چې موږ غواړو په دغو کې یو غیر حقیقي وینډوز وکړو. نو منتظر پاتې کیږو ورته تر څو پورې دغه وینډوز یو مرحله نور هم مخته راشي. نو زه به ویډیو یو څه سکیپ کوم تر څو پورې د ویډیو کوم حجم چې دی هغه ډېر لوړ نه شي. نو سمه ده. نو زموږ په کمپیوټر کې الریډي د مخکې څخه ډېر زیات سافټویرونه انسټال دي، ډېر درانه سافټویرونه دي، نو په دې خاطر باندې زموږ کمپیوټر چې دی نسبتا دغو وینډوز ته په اوس حالت کې چې تقریبا د دویم وینډوز دی چې په دې کې انسټالي، نو یو څه ضعیفي که، نو خامخا یو څه ضعیفي به که، ځکه په دغو کې ډېر لوی سافټویر انسټال دي، نو سبب د هغو هم دی چې یو څه ضعیفه دی. او همدغه ډول کوم چې دغه دویم وینډوز دی چې زه غواړم تاسو ته د انسټالیشن هغه طریقه در وښیم، نو یو څه د ما کمپیوټر دون کړی، نو په دې خاطر باندې یو څه وخت نیسي، سمه ده. نو دغه کوم لیکنې چې تاسو ګورئ د ګیټینګ ریډي چې دی دا د وینډوز مربوط دي، اما دغه پورته کومه لوګو چې دا توره لوګو تاسو ګورئ دا د وینډوز مربوط نه ده، دا د سافټویر مربوط ده. نو په دې خاطر باندې ځینې وخت کیدای شي تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې دغه لوګو خو د موږ په وینډوز کې نشته ده، نو دغه د دغو سافټویر مربوطه دی، د دویم سافټویر مربوط ده، سمه ده. نو په همدغه ډول باندې موږ یو څه نور هم ورته منتظر پاتې کیږو تر څو پورې دغه وینډوز انسټالیشن وشي. نو وګورئ چېرته یعنې په دغه کومه مرحله چې ده چې کله خپل کمپیوټر د تاسو دوهم ځل سټارټ شي، په دغو مرحله کې تر هغو ځایه پورې چې هلته تاسو هیڅ ډول سیټینګ کې تغییرات نشئ راوستی، زه خپله ویډیو دراوم سکیپ کوم یې تر څو پورې دغه کوم پروسس چې د انسټالیشن دی دا په تیزۍ سره ترسره شي. نو دلته اوس ما خپل ریکارډر هم آن کړی دی، نو د ما کمپیوټر ډېر اندازه رم دغه ریکارډر هم خوري، نو په دې خاطر باندې هغه وینډوز چې دی یو څه سلو دی. نو یعنې چېرته چې سیټینګ نشته دی په هغه ځای نه زه سکیپ کوم، یعنې چېرته چې تاسو تغییرات نشئ راوستلی یا چېرته غلطي وکړئ، نو هغه ځای نه زه کوشش کوم چې ټول سکیپ کړم، سمه ده. نو ګورئ قدرمندو تاسو ته به یو بل سکرین ظاهرېږي په دغو ډول سره چې تاسو به دلته هم یو لحظه منتظر پاتې کیږئ. نو دغه انتظار به د تاسو د کمپیوټر په اساس وي، یعنې دغو د سرعت په اساس به وي چې د تاسو د کمپیوټر څومره سرعت تیز وي، رم او پروسسر یې قوي وي، په مغه اندازه به دغه پروسس په مغو چټکۍ سره ترسره شي. ځینې وخت جسټ مومنټ دومره لوی شي چې بیخي د جسټ مومنټ نه بیخي هاخوا واوړي. نو کله چې تاسو له داسې حالت سره مخ کېدئ، د مثال په ډول لکه دا اوس چې تاسو ولیدل، نو جسټ مومنټ تقریبا د موږ څخه ته زیات وخت ونیو، ځینې وخت دا هېڅ نه لري چې په همدغه حالت باندې پاتې شي. نو که چېرته د یو ساعت نه ډېرېدله په همدغو جسټ مومنټ حالت کې پاتې کېدلی، تاسو وینډوز ته دې مخته نه تلله، نو تاسو یوازینی کار چې کولی شئ دلته د خپل کمپیوټر نه ځای په ځای باندې یو په هغو باندې بر کته کوئ، یعنې ځای په ځای به ګل شي. نو که چېرته په هغو کې بټرۍ وي بټرۍ ترې نه وباسئ چې ځای په ځای باندې هغه ګل شي، خو فلاش یا ام سی ډي چې په هغو کې موجود ده هغه به تاسو نه وباسئ، بېرته به خپل کمپیوټر چلاندوئ. نو په دې سره د تاسو وینډوز ته هېڅ ډول زیان نه رسي، اما هغه کوم حالت چې وا په دغو صفحه کې د اوس تاسو ولیدله چې جسټ مومنټ موږ خو خیر لس دقیقې وخت ونیوله،
زیات وخت یې ونه نیوله نو موږ ویډیو درولې وه نو که چېرته د تاسو نه یو ساعت ډېرېدله یا یو ساعت ترسېدله نو تاسو همدغه کار ورڅه کوئ چې تاسو هغه دروئ ځای په ځای خپل کمپیوټر باید ګل کړئ اما په کومه توکمه باندې نه تاسو به په هغو باندې بارک کت کوئ یعنی که بیټرۍ وي کې لومړی به بیټرۍ ترې وباسئ بیا به ځای په ځای بارک پرې کت کوئ نو د کمپیوټر سیستم په یو داسې سیستم سره عیار شوی دی چې ډېر پیچلی او ډېر خوندور سیستم دی نو که چېرې تاسو بارک په هغو باندې کته کوئ یعنې دا په دغه معنا شوله دغو کمپیوټر ته چې په دې باندې برق کته شوله ولاړله یعنی کستن قط نشوله پې کته شوله ولاړله نو بېرته تاسو ته وینډوز د همغه ځای نه شروع کېږي اما په تېره شویو وینډوزونو کې دغه حالت ما نه و لیدلی ما په 1110 وینډوز کې ما دغه حالت لیدلی دی که چېرته تاسو په بټن باندې ګل کوئ نو دا به د دغو نمایندګي وکړي چې تاسو کمپیوټر کستن ګل کول نه غواړئ چې دغه وینډوز د تاسو مخ ته لاړ شي نو ځینې وخت تاسو له دغه تخنیک څخه هم استفاده کړلی شئ نو بالاخره موږ دومې صحنې ته یا د وینډوز کوم انسټالیشن چې دی دومې مرحلې ته موږ داخل شولو دلته تاسو کولی شئ چې مختلف هیوادونه انتخاب کړئ اما د دې لپاره چې تاسو د هغو ستندرد سیستم سره عیار واوسئ نو تاسو په کوم ډیفالټ حالت یعنی وګورئ هر پروګرام یا سافټویر چې موږ انسټالیږو هغه انسټالیشن په دغو ډول سره ترتیبیږي چې یعنی هغه بیا کولی شي چې یو بېسواده کس هم هغه انسټال کړه سمه ده د مثال په ډول سره وګورئ ځینې سافټویرونه به وي فقط صرف تاسو نیکسټ او په همدغه نیکسټ ډول سره تاسو سافټویر انسټال شي یعنی هره کمپنۍ دا کوشش کوي چې دغه سافټویر باید اسانه انسټال شي اسانه نصب شي نو وینډوز هم په همدغو کټګورۍ کې شامل دی دغه کوم سیټینګونه چې دي په ډیفالټ حالت باندې هغه انتخاب شوي دي وګورئ دلته موږ ته یونایټډ سټیټ انتخاب شوي موږ صرف په یس باندې کلیک کړو هېڅ مشکل نشته دی که موږ هر هېواد انتخابولی شو سمه ده نو زه غواړم چې په همدغه کوم یونایټډ سټیټ چې وه یو اس هغه انتخاب کړم تر څو پورې وروسته بیا موږ ته کوم هغه ستندرد چې د موږ هېواد دی موږ ته دا وینډوز هم په موږ ډول شي نو په دې خاطر باندې ما تاسو ته یونایټډ سټیټ انتخاب کړله نو په نیکسټ باندې تاسو کلیک وکړئ تر څو پورې بلې مرحلې ته د وینډوز د انسټالیشن داخل شئ سمه ده وګورئ راځو بیا موږ دغه کوم یو اس چې دی انتخاب شوی د کیبورډ حالت دلته دی نو موږ یې په دغو حالت باندې پرېږدو سمه ده صرف په یس باندې کلیک کړو نو په دویم قدم کې وګورئ که چېرته تاسو غواړئ چې خپل کیبورډ کې تغییرات راولئ د مثال په ډول سره راسته او چپه کوم هغه چې دي حالتونه یې دي نو دلته تاسو سیټ کولی شئ اما تاسو وګورئ په ډیفالټ حالت کې تاسو ته کوم سکیپ چې دی هغه یو ډول روښانه ښودل شوی یعنې که چېرته تاسو نه پوهېږئ یا چې دلته څه وکړئ تاسو صرف په سکیپ باندې کلیک وکړئ نو موږ نه غواړو چې په لیاوټ کې کوم تغییرات راولو صرف موږ په سکیپ باندې کلیک کړو تر څو پورې نیکسټ مرحلې ته موږ داخل شو نو په همدغه ډول سره وینډوز انسټالیشن تر ټولو نه ساده او اسانه مرحله د کمپیوټر ده نو که چېرته تاسو یو وینډوز انسټال کړئ هغه که هر یو وي که 7 وي که 8 وینډوز وي همدغه ډول که 11 وي که 10 وي هر وینډوز چې وي تاسو بیا کولی شئ چې په اسانۍ سره هغه انسټال کړئ سمه ده نو وګورئ موږ که چېرته دلته اوس موږ انټرنیټ ته لاسرسی لرلی یا موږ انټرنیټ ته وصل وای نو کوم چې د انټرنیټ کنیکشن مربوط کوم شیان دي هغه موږ دلته سیټ کړي وای نو صرف موږ په آی ډونټ هاف انټرنیټ باندې کلیک کوو سمه ده تر څو پورې موږ نیکسټ مرحلې ته داخل شو نو کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړه وګورئ تاسو ته به یو بل سکرین اوپن شي په دغو سکرین کې صرف تاسو په کوم چې کانیکټ ناو دی صرف په دو باندې به تاسو کلیک وکړئ وګورئ زه غواړم چې په دې باندې اوس کلیک وکړم همدغه ډول سره وګورئ اوکې انټرنیټ ته موږ لاسرسی نه لرو سمه ده موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو نو په دغه ډول باندې زه په کنټینیو کوم چې دی ویت لیمیټ سټپ باندې کلیک کوم سمه ده په همدغه ډول باندې که چېرته موږ انټرنیټ ته لاسرسی لرلی نو موږ نیکسټ کوم چې د انټرنیټ کنیکشن مربوط کوم
اپشنونه وو هغه به موږ ورته سیټ کړي وای خو اما د اوس لپاره موږ له هغې څخه تېرېږو. راځو دلته خپل نوم ورکوو چې مثلا تاسو خپل یوزر په کوم نامه باندې ثبتوئ. د مثال په ډول سره زه دا ثبتوم په دغه ډول سمارټ سافت باندې. سمه ده. نو راځو په نیکسټ باندې کلیک وکړو. دا به د تاسو هغه نوم وي. نو دلته موږ پاسورډ ورکوو چې غواړو خپل کمپیوټر ته دغه پاسورډ د طریقه داخل شو. نو تاسو به دلته خپل پاسورډ دننه کړئ تر څو پورې تاسو وروسته خپل سیستم ته لاسرسی ولرئ او په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ یا د انټر بټن څخه هم تاسو استفاده کولی شئ. نو دلته د تاسو نه سکیورټي کوېشن پوښتل شوي یا سوالونه د تاسو نه د امنیتي سوالونه پوښتل شوي چې تاسو باید دغو درې سوالو ته جواب ورکړئ. نو دلته به تاسو د دغو سوالو څخه یو سوال انتخابوئ تر څو تاسو هغو ته جواب ورکړئ. یعنې دا کله چې د تاسو نه پاسورډ هیر شي تاسو کولی شئ د دغو درې سوالو په واسطه باندې خپل هغه پاسورډ چې دی بیرته یې ریسیټ کړئ. سمه ده. نو راځو اوس یو دانه د دونه موږ انتخابوو. مثلا د موږ کوم نیک نیم چې دی د چایلډ د وړکیتوب کوم نوم چې دی مثلا دلته یې زه ورته داخلوم. مثلا مسی الله. سمه ده. اوکې نیکسټ باندې کلیک کوم. وګورئ موږ دوام سوال ته دننه شو. دوام سوال هم موږ ورته انتخابوو. نو اوس موږ د مثال په ډول سره هغه کوم ځای چې یا کوم ولایت کې موږ تولد شوي یو پیدا شوي یو د هغو نوم به ورکوو. نو د مثال په ډول سره زه ورکوم کابل په همدغه ډول سره. اوکې په نیکسټ باندې کلیک کوم. نو راځو دریم سوال انتخابوو. دلته تاسو هر یو چې وغواړئ هغه انتخابولی شئ. سمه ده. نو زه ورته اول مکتب دلته لیکم. مثلا د نوم یې پوښتنه کړې چې د تاسو لومړنی مکتب کوم یوه یا د هغو نوم ولیکئ. مثلا عربان دغه ډول سره. سمه ده. په نیکسټ یا په انټر باندې تاسو کلیک وکړئ. نو وګورئ کله چې تاسو دغه یعنې دغه درې امنیتي کومې پوښتنې چې وې دا د تاسو سره بیا په هغو وخت کې مرسته کوي کله چې د تاسو پاسورډ له یاده وځي. تاسو نه دغه درې پوښتنې بیرته کړه هلته خو دلته باید تاسو یو نقطې ته پام وي چې تاسو به کوشش کوئ د شارټکټونو څخه استفاده کړئ. مثلا د ما نه یې پوښتنه کړې وه چې د تاسو لومړنی مکتب په څه نامه وه. زه به نه لیکم چې د موږ لومړنی مکتب په دغو نامه وه ځکه کیدای شي د ما یو بل ملګري ته ما مکتب معلوم وي یا ورته وي چې تاسو په کوم ښار کې تولد شوي یاست. نو کوشش وکړئ د شارټکټونو څخه استفاده وکړئ. سمه ده. نو راځو کوم پرایوسي سیټینګ چې دي په نیکسټ باندې کلیک کو. په دغه ډول سره وګورئ دا ټول موږ دلته په کوم ډیفالټ حالت چې دی د مخکې څخه هغه ټیک شوي دي. سمه ده. نو په همدغه ډول په نیکسټ باندې کلیک او په اکسپټ باندې دا یې دی پورته کوم قوانین و کومې پالیسۍ چې د سیټینګو دي هغه پالیسۍ دي. نو تاسو یې در سره مطالعه کولی هم شئ. زه راځم په اکسپټ باندې کلیک کوم. یعنې دغه کومې پالیسۍ چې د تاسو دي هغه موږ ته قبولې دي موږ په هغو باندې عمل کړی. د اکسپټ معنا دلته موږ داسې اخیستی شو. سمه ده. نو منتظر ورته پاتې کېږو تر څو پورې موږ ته د وینډوز انسټالیشن چې کوم دی هغه کمپلیټ شي. نو جست ا مومنټ دا یو څه وخت نیسي. نو تقریبا یوه دقیقه 2 دقیقې یا هم زیات د تاسو د کمپیوټر په سرعت مربوط دی. هاي نو وګورئ د موږ د 11 وینډوز انسټالیشن چې وه په دغو ډول سره کمپلیټ شوله مکمل شوله. نو اوس تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره د خپل کمپیوټرونو ته وینډوز انسټالیشن وکړئ. 11 همدغه ډول 8 وینډوز تاسو کولی شئ په سیم طریقه په همدغه ډول سره انسټال کړئ. یعنې مخکې مې تاسو ته یادونه وکړه چې وینډوز انسټالیشن که چېرته تاسو لږ اندازه په انګلیسي باندې پوه شئ تاسو ته رهنمایي کا چې که تاسو غواړئ چې وینډوز انسټالیشن وکړئ دغه بټن ووهئ یا دغه ډول تاسو مخ ته لاړ شئ. یعنې ټول تاسو ته کمپیوټر یو ډول غږیږي د تاسو سره غږیږي ارتباط یې برقرار کړی دی. سمه ده. نو کوشش وکړئ تر څو پورې تاسو د دغو تمرین وکړئ کوم چې انسټالیشن د وینډوز وه. نو په همدغه ډول سره موږ منتظر پاتې کېږو ورته تر څو پورې دغه انسټالیشن دلته دغه کومه یو څو دقیقې وخت نیسي.
نو دوی ته منتظر پاتې کیږي تر څو پورې دغه سیټینګونه هم دلته ترسره شي. اما دلته یو مسیج دی سمه ده، وي تاسو به خپل کمپیوټر نه خاموشوئ. دلته به نو تاسو خپل کمپیوټر نه خاموشوئ، برق ته به متوجه اوسئ او همدغه ډول نور کوم حالتونه هم دلته چې دي هغو ته به متوجه اوسئ. سمه ده، نو په همدغه ډول منتظر پاتې کیږو ورته تر څو پورې دغه کوم انسټالیشن چې دی دا مکمل شي. نو وګورئ زموږ انسټالیشن نور مکمل شوی او کوم څه پکې نه دي پاتې. نو خدای دې وکړي چې تاسو په دغو انسټالیشن باندې پوه شوي یاست. نو وګورئ دلته د وینډوز 11 کوم انټرفیس چې دی تاسو کتلی شئ. نو انشاءالله موږ به نور د وینډوز 11 کوم سیټینګ چې دي نو دغو سیټینګز ته به ورځو، کنټرول پنل ته یې همدغه ډول د وینډوز 11 څخه کوم بلدتیا چې ده نو انشاءالله دغه کورس په مکمل کورس وي او کمپلیټ کورس به وي. نو تاسو له موږ سره اوسئ تر څو پورې دغه کورس موږ مکمل کړو. نو په همدغه ډول سره دغه کوم کورس چې دی زه غواړم چې په لومړیو کې دغه کورس یو څه ډېر ابتدایي وي، ځکه په واټساپ کې کوم چې د موږ سره کوم زده کوونکي دي نو دغو اکثرا دغه غوښتنه وه تر څو کورس باید ډېر ابتدایي واوسي. په دې سره هغه کسانو چې زده دی هغه به لږ منتظر پاتې شي تر څو پورې یو څه لوړې سطحې ته دغه زموږ درسونه ورسي، او د هغو چې نه دی زده هغه یعنې په ټیټه سطحه کې دي هغه به یو څه پورته راشي. یعنې په دې سره به موږ دواړه کومې کټګورۍ اشخاص چې دي په د کورس کې به ولیدو سه. نو وګورئ د موږ وینډوز انسټالیشن مکمل شوی دی، یو څه ټوټه شوه. نو په دې خاطر د موږ کمپیوټر چې دی یو څه نسبتا ضعیفه دی د رام د پروسس د نګاه نه، او یو څه ډېر سافټویر هم په دو کې انسټال دی چې ملټي ټاسکینګ په دې کې زیات دی. نو دغه هم یو سبب د دې شوی چې دغه وینډوز یو څه وخت ونیو. نو که چېرته د تاسو کمپیوټر قوي وي او ملټي کوم ټاسکینګ چې دی تاسو په هغو کې نه کړئ نو د تاسو وینډوز یو ریل وینډوز وي، یو حقیقي وینډوز وي، ډېر وخت نه نیسي، زر کېږي بدون له کومې ستونزې کېږي. نو موږ د یو وینډوز د پاسه بل وینډوز وکړله، هغه هم په یو د بل سافټویر په ذریعه باندې. نو خدای دې وکړي چې دغه زده کړه د تاسو خوښه شوې وي، یو څه مو ترې زده کړي وي. نو د موږ د وینډوز انسټالیشن په مکمل ډول سره وشوه. په دې سره موږ وکړی شوی چې وینډوز 11 په مکمل ډول سره انسټال کړو. که بیا هم چېرته تاسو ته کومه پوښتنه پیدا وي نو تاسو کولی شئ د موږ د واټساپ ګروپونو د طریقه یا هم موږ د ټلګرام ګروپ د طریقه زموږ سره اړیکه ونیسئ یا موږ ته یو مسیج پرېږدئ تر څو پورې موږ د تاسو هغه ستونزه حل کړو. نو دغه به د موږ نننۍ ویډیو تر بلې او راتلونکي ویډیو پورې تاسو په پاک رب سپارم. ښې چارې ولرئ، تل مو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله پامان.